السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن الله همت یم د همت ټیک یوټیوب چینل څخه. نن غواړم یو بله موضوع در سره شریک کړم چې ډېره مهمه ده او ډېری مستریان ورسره مخ دي دې موضوع سره. کله چې یو ټلیفون راځي او پاور سپلای ته یې وتړو، اولا د چک مرحله دغه ده چې پاور سپلای ته به یې تړو، نو دی پاور سپلای باندې دا رقم شي مریض جریان نه لري. پاور بټن ګیر کې هم دغه کیسه ده، نه مخته ځي نه شاته ځي، دغسې ولاړ وي او نه هم په دې جریان باندې خاص یو ایسي ګرمېږي. څرک د چارج چې سي لږ پرچه حرارت کوي سړی پرې پوهېږي. نو د دې وجه څه شي ده او کوم ځای خراب دی؟ راځئ چې چک یې کړو. نو د دې خرابوالی اصلا دا ټلیفون خو ما یو وار چک کړ، خو بیا مې وغوښتله چې ستاسو سره یې ویډیو هم شریکه کړمه، ولې اکثریت نن زما دا دوم ټلیفون دی د دغه مشکل سره چې راځي راته، نو دغه رقم مشکل پکښې عیناً یو رقم دی مشکلات یې د دواړو، نور هم راغلي دغه رقم مشکل. کله چې موږ ټلیفون پاور سپلای ته وتړئ چې په میکر باندې چک یې د بیټرۍ برق تر ایسي پورې راځي، اما د ایسي څخه د باندې برق نشته. کله چې ایسي ته شاټي ورکړې د بیټرۍ د برق لین صرف د دغه سلب سره چې دا اصلي د برق سلب دی د چارج د ایسي چې برق د پاور ایسي و نور ایسیانو ته بیا د ده ځای څخه ځي بیا تقسیمېږي پاور ایسي ته پس دې ته چې د بیټرۍ دغه ورکړې شاټي، مثال د پاور سپلای سور لین راواخلې، صرف یو وار یې د دا ایسي څخه ماسې ووایه، په دې وخت کې ایسي برق وباسي شاته، ایسي چې برق وایستی شاته، که چیرې شاته دلته شاټي وه، اوس د دې ټلیفون دغه د انتن ایسي سوځېدلې ده، معلومداره ده، خو وخت چې دا شیلډ ورباندې موږ داسې فکر کوو چې یوازې دا د انتن مربوط دی دا ځای، خو یا دلته نور شیان هم شته. یو بله ویډیو هم په آینده کې جوړوم درته چې دلته یو ډېر مهمه شی شته چې ټلیفون همیشه دغه د لاسه بندېږي او هغه وخت خرابېږي ټلیفون اوبو ته ورولوېږي، نو د اوبو په وجه هغه ایسي خرابوي. کوچنکه ایسي ده چې ډېره مهمه ده، یعنې که هغه ایسي نه وي د ټلیفون سی پي یو نه چالانه کېږي، هغه هم ډېر بحث لري، بیا پر هغه باندې یو بل ویډیو جوړوو. نو اوس دلته چې وګورې دا ایسي برق باسي، برق یې پوره دی، په دې وجه پوره دی چې دا ایسي ډېره وسوځېدله، ما څو واره چې کول دا ګرمه سو، هغه ځای چې شاټ و هغه وسوځېدی پکښې، هغه لین یې قطع سو، نو اوس دې پوره برق وایستی، خو اما پر پاور سپلای باندې اوس 15 شاټي لري، 0.15 شاټي لري، په دې وجه یې لري چې یو څه شاټي لا په دې ایسي کې پاته ده، او د چارج سی اوس برق وایستی چې دلته صرف ماسې په سره لاین باندې شاټي ورکوي د ایسي برق باسي، وروسته د چارج سی څه ګرمېږي په دې وجه چې دلته زور پر راولي، دا ګرمېږي خو بیا هم برق پوره باسي. اوس ګوره برق یې پوره ایستلی دی. اوس کېدای شي ټلیفون پاور بټن ګیر کړي ټلیفون چالان نه شي، خو اما برق ډېر مصرفوي او د انتن ایسي یې کار نه کوي، نو اکثر وخت دا د انتن ایسي چې د فل شاټ وي نو باید دا تبدیل شي بل رول وشي، یا مثلا د لایټ په ایسیانو کې شاټي وي، د لایټ په ایسیانو کې شاټي وي چې دا وګورې دلته شاټي بیا ایسي برق نه باسي اخواته، ولې په دې وجه باندې دا داسې جوړه ده که چیرې هلته شاټي وي یا هغه دغه سره مښتې وي د سی پي یو څخه چې یو پایه راغلي د هغې سره شاټ سوی، یا په مابینځ کې یو ځای داسې ځای شاټي پیدا سوی که هغه ته برق ورسي نو بیا سی پي یو ته تاوان رسېږي، او که چیرې پر دغه حال باندې هم ایسي برق وباسي یا د بیټرۍ غاښو کې دلته ګرمېږي خرابوي، کنکټر یې نه دی د بیټرۍ دا خرابېږي او پاتې سو نور ځای ته هم تاوان رسوي، نو په دا وجه ایسي برق قطع کړي ورباندې، برق نه ورځي ټلیفون ته. کله چې دا ځای ته موږ دغسې ډایرکټ ترو برق ورکړو بیا ایسي برق وباسي اخواته، چې برق یې وایستی بیا هغه ځای چې شاټ هغه دغه کېږي ګرمېږي. او یوه بله طریقه یې په میګر باندې چې معلوموو چې کوم ځای شاټ دی، هغه به راځو میګر به راواړو د ډیویډ موډ ته، سور لین به پر بدنې باندې کښېږدو د ټلیفون او د میګر د تور لین څخه به کار واخلو.
دلته ورته ګوره که فل شاټي وي دا 4 سره صفرونه ښیي یا کله کله 3 صفره یي څو تر 10 15 خو چې هر څونه یې اندازه کښته وي د میګر هغه شارټ دی هغه ټلیفون د میګر پر زده کړې باندې به مې ویډیو به له آینده کې جوړ کړو د خیر انشاءالله اسمې نشر کړو چې هغه هم ډېره مهمه ده میګر باید اول موږ ته زده وي که نه مو زده د ټلیفون هېڅ عیبیابي نه شو کولی دلته ګوره شارټ ده اما دلته شاټي نه لري د بیټرۍ په خوا باندې حالت یې نورماله دی په دې وجه نورماله دی چې دا ایسي خپله دا مشکل نه لري مشکل دې خواته دی د شاټ چې کم برق د ایسي څخه وځي هغه لاین شارټ دی کومه چې ایسي ته راځي هغه نه دی شارټ اما پاتې شو د چارج لاین دی هغه هم ګوره نورماله دی هیڅ مشکل نشته پکښې په دې وجه نشته چې ایسي جوړه ده که په ایسي کې مشکل وای دا لاین هم باید خپله هغه اصلي مقدار د میګر د باید کښته کړی وای یا ډېر وای یا لږ وای اوس دا نورمال حالت دی د 1500 نیولې څو تر 950 پورې دا نورمال حالت دی د دې ایسي ده او پاتې شو دلته شاټي شته دا مې په دې خاطر دا موضوع در سره شریکه کړه چې ډېری مستریان د دې مشکل سره مخ دي او صحیح تشخیص نشي کولی چې مشکل په کوم ځای کې دی راولاړ شي د چارج سي تبدیله کړي بل ور واچي بیا مشکل نشي حل خو ګورې نه چې آیا دا دلته شاټي شته که نشته بل ځای یو ځای خراب دی که نه دی عموما د ایسي د تبدیل د دا اصول دی چې ایسي دې کله راپورته کړه باید ته ټولې پایې یو دغه شاوخوا قطعات چې دی دا ټوله باید په میګر باندې چک سي که چیرې په بل ځای کې مشکل یا شاټي د هر وار د ایسي تبدیله د تخت هم خرابېږي ایسي هم خرابېږي حرارت ټلیفون ډېر ویني شاته چې سپیسیانې دي ځان یې لکه نو خامخا تاوان ورته باید اوله پله چک سي بیا وروسته ایسي ور واچول سي او اول ایسي مه راپورته کوئ بیخي ای بې معلوم کې د ټلیفون د بیا وروسته کار پر ورکوئ نو دوستانو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوي او ستاسو ته د ګټې وړ وګرځي ګټه ځینې پورته کوي او په درد مو وخوري تر بلې ویډیو پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګوره ایسي مې تبدیله کړه اوس یې ګورو چې څه رقم سو جوړ سو که نه سو اوس پر پاور سپلای باندې هیڅ شرط نه لري صفر دی